محترمو بله ورځ یو ملګري تپوس وکړو. ما ته وایي چې دا طوطي ټکي به مونږ په پښتو کې څنګه لیکو؟ آیا دا به مونږ داسې لیکو او که نه داسې به لیکو؟ دې کې به کوم یو ټیک وي؟ نو که چېرې فرض که مونږ د بړګلې فیصلو ته لاړ شو که نه، نو په هغې کې د اولنۍ فیصلې کومه خبره هغه دا ده، په هغې کې دا خبره ده چې کوم ټکي لکه د بلې ژبې نه راغلي که نه، مونږ خو بیا هغسې لیکو او معنی نه بدلې کړي، نو مونږ بیا هماغه املا کې لیکو چې په هغې کې وي. نو اصل کې دا طوطي ټکي چې کوم دی، نو دا د دغه د سنسکرت ژبې ټکی دی. دا طوطي توتا په معنا د توتا په تلفظ دا د سنسکرت ژبې ټکی دی، خو بیا هم په اردو کې په ډېرو ځایونو کې مونږ په خپله باندې په ښو کسانو په املا کې مونږ د تی سره لیدلی دی، یعنې توتا چې کوم دی که نه داسې مونږ لیدلی دی. خو د دې اصل چې دی اصل نو هغه سنسکرت، نو چې کله اصل سنسکرت ژبه ده او هغې داسې لیکلی دی، نو پکار دی چې مونږ په پښتو کې هم دغسې ولیکو. حالانکې د دې سره هم غلط نه دی، خو که چېرې فرض که مونږ بیا هغه خبرې هغه انتها ته ورځو او د بړګلې هغه خبره پکې مخې ته راوړو او فیصلو ته ګورو، نو بیا پکار دی چې طوطي مونږ داسې ولیکو. بله یوه خبره په دې دوران کې بله مخې ته راځي، کومه چې لږه ډېره ضروري ده د املا په حوالې سره، او هغه دا ده که نه چې د اولنۍ فیصلې په دویمه برخه کې دا خبره هم ده چې یو ټکی به مونږ د پښتو چې خپل ټکی وي هغه به مونږ د عربۍ په حروفو کې نه لیکو. لکه اوس د مثال په توګه مونږ سره یو ټکی دی تورخم، نو دا به مونږ د تی سره لیکو، دا به مونږ د توی سره نه لیکو، دا به مونږ سره د دغه اصولو مطابق د دغه فیصلې مطابق دا به مونږ سره په پښتو کې وران وي، سم به نه وي، دا به